د کونډې زوی لنډه او له عبرت څخه ډکه کیسه. د کونډې زوی واده وکړ. ښځې غوښتل چې د ځوان ټوله توجه ځان ته راواړوي. ډېرې هلې ځلې یې وکړې، خو ځوان به د ښځې په پرتله له خپلې مور سره ډېره مینه او ناسته ولاړه کوله. یوه ورځ یې ښځې مور ته وویل: ستا زوی به ما سره او که تا سره ډېره مینه لري. مور یې وویل: ته څه فکر کوې؟ انګور یې ورته وویل: راځه چې دواړه یې معلومه کړو، شرط به مو دا وي رښتیا حال به نه وایو. ځوان چې کله کور ته راشي، میرمن او مور یې سم شور جوړ کړی وي. دی همیش خپلې میرمن ته وایي سمه شه او مور ته هیڅ هم نه وایي. بله ورځ چې کور ته راغی، ګوري میرمن یې په زوره زوره چغې وهي. ځوان یې پوښتنه وکړه: څه شوي دي؟ ښځې یې ورته وویل: مور دې راڅخه ټول سره زر غلا کړي دي. له دې سره ځوان په میرمن ګزار وکړ. میرمن یې پوه شوه چې شرط مې وبایلو او خاوند ته یې وویل: آیا غواړې چې کور مو درته پرېږدم؟ ځوان ورته وویل: ټولې دروازې دې خلاصې دي، هېڅوک ستا مخه نشي نیولی. میرمن یې غوښتل چې تر دروازې بهر ولاړه شي چې کېدای شي خاوند مې راتاو کړي، خو هغه هیڅ ونه کړل. بېرته راوګرځېده او سړي ته یې وویل: آخر خدا راته ووایه چې ته د دې مور سره دا دې څومره مینه لرې چې نور د دنیا په سر هیڅ هم نه وینې، علت یې څه دی؟ ځوان ورته وویل: داسې مه وایه چې زه د دنیا په سر صرف مور وینم، نور هم وینم، خو د هر چا سره مور ځکه نشم برابرولی چې زه وړوکی وم، پلار مې همدې غمخوارې ته پرېښودم. نه مې هېرېږي، په کور او کلي به یې ما ته ډوډۍ را پیدا کوله چې ماشوم مې وږی دی. ما ته به یې راکړه، ما به پوښتنه ترې وکړه: مورې ته هم نس لرې او که نه؟ دروغ به یې راته وویل چې نیمه مې ځان ته پرېښې، خو ما لیدل چې نور به هیڅ هم نه وو. ما به دومره وخوړه چې مور ته هم یو څه پاتې شي. ځان به مې دې ته موړ وښودو، او چې کله به ما ځان په خوب واچاوو، هغې به له ما پټه باقي ډوډۍ د خپلو اوښکو سره وخوړله. ما سره د مور مې ټول عمر تیر شو، شکایت مې وانه اورېده او ستا په 3 میاشتو هر قسم تکلیفونه راغله. هغه هم د هغه چا چې زه یې په خپلو ټولو دردونو او غمونو کې بیا هم په مسکا رالوی کړی یم. نن تا څرنګه د داسې یوې فرشتې سره برابره کړم. مور یې د دروازې شاته ولاړه وه. اول یې په چوپه، آخر یې په زوره چغې کړې چې و خدایه، ټولو میندو ته همدغسې اولادونه ورکړې. ځوان ورغی او خپله مور یې کلکه په غېږ کې ونیوله او دواړو وژړل. میرمنې چې دا قصه واورېده، پوه شوه چې بېشکه مور خو مور وي. هیله لرم ملګرو چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ.